السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زما یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری جواد کریمي له کریمي افیشل یوټیوب چینل څخه. ملګرو په دې هیله چې زما یوټیوب چینل به مو سبسکرایب کړی وي، او که څوک نوي وي نو هیله لرم چې زما یوټیوب چینل به سبسکرایب کړي او ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ. ملګرو راځو په نن ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ کولی شو کوکي یا توکن واخلو له فیسبوک څخه. څنګه موږ کولی شو نان ایکسپایر کوکي یا توکن له فیسبوک څخه واخلو. نو ملګرو راځو ډېرې اسانه طریقې دي، زه تاسو ته یې ښیم. په 3 طریقې دي، انشاءالله زه تاسو ته ټولې طریقې ښیم. ویډیو له تر اخره پورې له ما سره وګورئ. نو رابه شئ ملګرو، د دې لپاره به تاسو لومړی نوی د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ. نوی د فیسبوک اکاونټ چې تاسو جوړوئ نو د هغې ویډیو ما تاسو ته اپلوډ کړې ده مخکې، او لینک یې د یوټیوب په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی. نو له هغه ځای څخه تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. تاسو کولی شئ په بغیر له ایمیل او بغیر له نمبر څخه ډېر اکاونټونه جوړ کړئ. نو په هماغه طریقه باندې اکاونټ ورته جوړ کړئ، بیا راشئ له هغه څخه کوکي واخلئ او کوکي په دغه طریقه باندې واخلئ. نو راځو لومړی دغه اپلیکیشن ګیټ اکسس ټوکن، په دې کې یوازې ټوکن اخیستل کیږي. ښه، د دې لینک ما تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې درکړی دی، تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. نو را به شئ دا به راخلاص کړئ. کله مو چې دا راخلاص کړ په ډېرې اسانۍ سره په دې کې خو خبره داسې ده چې په دې کې یوازې توکن اخیستل کیږي. په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ په دې کې توکن واخلئ. کله مو چې توکن دلته به تاسو خپل د هماغه آی ډي ایمیل ورته ورکړئ او دلته به یې ورته پاسورډ ولیکئ. ښه، کله مو چې پاسورډ ولیکه بیا به دغه ګیټ ناو دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړئ نو تاسو به لږ ورته انتظار شئ. دغه دی، د توکن شو. بیا به راشئ دې کاپي باندې به کلیک وکړئ. دا له دې ځای څخه کاپیډ، دا کاپي شو. بیا تاسو کولی شئ دا په ترموکس کې ورته ورکړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. او بله طریقه راځو کوکي به موږ څنګه اخلو. کوکي او توکن دواړه په دغه اپلیکیشن کې هم اخیستل کیږي. مونو کیټ ټولز، دلته تاسو به راشئ پلی سټور ته، پلی سټور سرچ کې به ولیکئ مونو کی، دغه دی. ښه، دا تاسو به دې ځای باندې کلیک وکړئ. دا ما ډاونلوډ کړی دی، نو تاسو به یې له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړه بیا به راشئ دا به خلاص کړئ، دغه اپلیکیشن دی. کله مو چې دا خلاص کړ، لومړۍ طریقه خو ما تاسو ته د ټوکن وښودله، هغه بل برنامه کې په هغه کې اپلیکیشن کې توکن اخیستل کیږي، په دې کې هم توکن اخیستل کیږي او هم کوکي ورپکې اخیستل کیږي. نو راځو دا به تاسو خلاص کړئ، لږ صبر ورته وکړئ تر څو دا خلاص شي. نو کله مو چې دا خلاص کړ بیا به راشئ دلته تاسو به راشئ دلته. ما په دې کې اکاونټ خلاص کړی دی، نو زه راځم دا اکاونټ ورڅخه لرې کوم. ښه، نو راځو ما مخکې په دې کې اکاونټ خلاص کړی و، هغه اکاونټ مې ترې نه لرې کړو، غواړم نوی اکاونټ پکې خلاص کړم او له هغه څخه کوکي او توکن واخلم. نو را به شئ دا به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې خلاص کړ دغه ګیټ سټارټ فینش، دلته به راشئ بیا لوګین ویت فیسبوک، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل اکاونټ پکې خلاص کړئ، لږ صبر ورته وکړئ. دلته به خپل هماغه نوی اکاونټ چې تاسو جوړ کړی دی هغه به پکې خلاص کړئ. په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ له دې ځای څخه توکن واخلئ. نو خپل اکاونټ به دلته پکې خلاص کړئ، لږ صبر ورته وکړئ. دلته خپل اکاونټ خلاصیږي، دا اکاونټ ما سره خلاص شو، تاسو ګورئ. نو بیا به تاسو راشئ دغه 3 خطونه چې دي دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ګورئ ګیټ اکسس توکن، که چیرې تاسو توکن اخلئ نو دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای باندې ګوره کوپي اکسس توکن، دلته کوپي شو. او که چیرته تاسو غواړئ چې کوکي واخلئ نو دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ګورئ کوکي کوپي، دلته دغه 2 آپشنونه دي، یو د توکن دی، د دې ځای څخه تاسو کولی شئ توکن واخلئ او د دې ځای څخه تاسو کولی شئ کوکي واخلئ. دغه کاپي آپشن چې دی دې ځای باندې به کلیک وکړئ. که چیرې تاسو توکن اخیسته نو
توکن کاپي باندې به کلیک وکړئ او که چیرته مو کوکي اخیسته نو کوکي باندې به کلیک وکړئ. نو دا وه دویمه طریقه، ډېره اسانه طریقه ده او انشاءالله چې صحیح کار به کوي. او له دې ځای څخه چې تاسو کوکي واخلئ نو هغه به نان ایکسپایر کوکي وي. نو بله طریقه چې ډېر خلک استفاده ورڅخه کوي کیوي براوزر کې، تاسو به لاړ شئ پلی سټور کې به سرچ کړئ، کیوي براوزر به پلی سټور کې سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړ دا به له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ، ما ډاونلوډ کړی دی. نو را به شئ کیوي براوزر به را خلاص کړئ او هر کله مو چې توکن اخیسته نو تاسو به ورته نوی د فیسبوک آی ډي جوړوئ په خپل شخصي یا ستاسو خپل د ځان فیسبوک آی ډي باندې. هیڅ کله هم توکن مه اخلئ یا کوکي ورڅخه مه اخلئ، ځکه چې بیا تاسو ته ستاسو فیسبوک اکاونټ کیدای شي لاک شي یا بند شي. نو تاسو به راشئ دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته به راشئ ډیسکټاپ سایټ، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ بیا به راشئ د درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې د درې ټکو باندې کلیک وکړ بیا به دغلته ایکسټینشنز دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته به راشئ فرام سټور، نو دې ځای باندې به کلیک وکړئ، فرام سټور باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې فرام سټور باندې کلیک وکړ نو دلته به تاسو راشئ دغه سرچ د سټور دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري دلته به د سرچ کې به ورته ولیکئ ګیټ کوکي. کله مو چې دا ورته ولیکه نو دلته تاسو ګورئ دغه ګیټ ټوکن کوکي دغه ځای دا تاسو ګورئ، دا را به شئ دلته دې باندې به کلیک وکړئ، بخښنه غواړم، را به شئ دغه ګیټ ټوکن کوکي دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو لږ انتظار به ورته وباسئ. بیا به راشئ دغه اډ ټو کروم دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته دا به اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته پروسس روان دی چیکینګ، لږ صبر به ورته وکړئ. دا اډ شو موږ سره دا اډ شو. نو بیرته به تاسو راشئ شاته به راشئ خپل فیسبوک، دلته به فیسبوک باندې کلیک وکړئ. دلته به ورته خپل فیسبوک آی ډي لوګین کړئ. څنګه مو چې هغه نورو اپلیکیشنونو کې کوله دلته به هم تاسو خپل فیسبوک آی ډي ورته پاسورډ ایمیل ورته ورکړئ. کله مو چې دا ورته ورکړ صبر به وکړئ تر څو دا لوګین شي. دا ما سره لوګین شو، تاسو ګورئ. کله چې دا لوګین شو بیا به راشئ دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ، بخښنه غواړم دغه ځای درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به ښکته راشئ دلته ګیټ ټوکن کوکي دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو لږ صبر ورته وکړئ. دغه کوکي ده دا ماته دلته راغله که نه، نو دلته تاسو ته توکن هم راځي. ګیټ باندې به کلیک وکړئ، دلته توکن راځي، هغلته پاس چې کوم دی دلته کوکي راغله. نو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم کوکي کاپي کړئ او هم توکن. نو همدغسې کوکي باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ دلته سلیکټ آل باندې به کلیک وکړئ، بیا به یې کاپي کړئ او له دې ځای څخه تاسو خپل کوکي کاپي کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. نو نه پوهېږم چې څه مشکل دی، دلته توکن نه راځي. نو په دغه لاندې خانه کې چې کوم دی دلته توکن راځي او دلته پاس چې تاسو ګورئ دلته کوکي ده. نو تاسو کولی شئ هم له کوکي څخه استفاده وکړئ او هم له توکن څخه. نو ملګرو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي ویډیو له دوستانو سره حتما شریک کړئ، زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نور مو په لویه لاس سپارم. ښې چارې، د خدای په امان.